دوستانو نن در سره په دې ویډیو کې د ښځو هغه درې عادتونه شریکوم چې کوم باندې ښځې بېلاره کیږي او ناروا او غلطو کارونو ته لاس اچوي. نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تاسو هم د پوره معلومات نه خبر شئ. ملګرو کله چې ښځه او سړی واده وکړي نو په کور کې داسې جنګونه هم راځي چې ښځه او خاوند یو بل نه خفه شي. په دوستانو په هغه دریو کارونو باندې ښځه بېلاره کیږي او ناروا او غلطو کارونو ته لاس هم اچوي. په هغه دریو کارونو کې لومړنی کار چې کله سړی واده وکړي او د واده نه پس هم بیا پردو ښځو سره په موبایل خبرې کوي او هغه خبرې بیا خپلې ښځې ته اوروي او قصې ورته کوي. نو په دغه سره ښځه هم د سړي نه چل زده کوي او غلطو ناروا کارونو ته لاس اچوي چې په هغه وجه دغه ښځه هم بېلارې شي. او دویم کار یې دا دی چې کله د سړي او ښځې واده وشي نو خاوند یې مسافرۍ ته لاړ شي چې په کلونو بیا مسافر وي. نو د ښځې چې دومره وخت نه شوی د واده او هغه خپل خواهشات کنټرول کولی نشي نو بیا هغه غلطو او ناروا کارونو ته لاس واچوي او په دغه طریقو خپل خواهشات پوره کوي. نو هغه سړو ته هم پکار دی چې د څلورو میاشتو نه مسافري ډیره نشي او ښځې ته د هغې حق ور ورسول شي. او دریم کار یې دا دی چې کله ښځه د خپل کورنۍ نه په غلا او پټه بازارونو ته لاړ شي اول د دکاندارانو سره ګپ شپ جوړ کړي او په دغه طریقو ځان له یاران پیدا کړي. نو سړو له هم پکار دی چې په خپلو ښځو خیال وساتي او چې بازار ته ځي چې خامخا ورسره څوک لاړ شي. ملګرو معلومات تر دغه ځای پورې ول. که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیو نه تاسو وخت په وخت خبر شئ.